بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټیک. د افغانستان اسلامي امارت د کابینې اتمه غونډه کې په اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري موضوعاتو بحث. د 215 اعظم قل اردو اړوند د حمایي کنډک په ورکشاپ کې د تخنیکي او مسلکي پرسونل له لوري د 50 هاوی ټنګونو بیا ځلې ترمیم. او د امریکا او استرالیا ترمنځ د کاني توکو په برخه کې یو مهم هوکړلیک لاسلیک کېده. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سهشنبې د روان کال د 29مه نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د افغانستان اسلامي امارت د کابینې اتمه غونډه کې په اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري موضوعاتو بحث او پریکړې وشوې. په دې غونډه کې له حیرتان څخه تر سپین بولدک پورې نیو افغان ترانس د ریل پټلۍ ګیج یا ارز ټاکلو اړوند د هیئت راپور تایید شو چې یاد ګیج د 1560 ملي متره ونیول شي او ورسره د 1415 ملي متره ګیج هم نظر کې ونیول شي. همداراز پریکړه وشوه چې د کډوالو عالی کمیسیون رئیس مولوي عبدالسلام حنفي له لوري د کډوالو کمیټې راوغوښتل شي او د دوی د کارونو اړوند د یوه بررسي ترسره شي ترڅو خلکو ته د ځمکو د توزیع پروسه چټکه او هر څه عاجل مستحقین ته ځمکې وویشل شي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د 215 اعظم قل اردو اړوند د حمایوي کنډک په ورکشاپ کې د تخنیکي او مسلکي پرسونل له لوري 50 هاوی ټانګونه بیا ځلې ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شول. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په یاد ورکشاپ کې سلګونه ارادې بېلابېل پوځي وسایط ترمیم او د هیواد د دفاع لپاره چمتو شوي دي. تیره ورځ له پاکستان څخه 3201 افغان کډوال د سپین بولدک ډیورند فرضي کرښې له لارې هیواد ته راستانه شول. دغه راز په دې موده کې له ایران څخه 204 افغان کډوال د اسلام کلا او ریشمو بندرونو لارې هیواد ته راستانه شوي دي. او وروستۍ خبر ده چې امریکا ولسمشر ډونالد ټرامپ او د استرالیا لومړی وزیر انټوني البانیز تیره ورځ د کاني توکو په برخه کې یو مهم هوکړلیک لاسلیک کړ. د رویټرز راپور له مخې دغه هوکړلیک په نړیوال بازار د چین د برلاسي په مقابل کې لاسلیک شوی دی. راپور زیاتوي چې دغه هوکړلیک له مخې دواړه هیوادونه د راتلونکو شپږو میاشتو پر مهال په امریکا او کاناډا کې پر یو شمیر پروژو $1 میلیارډ پانګونه کوي. داسې ویل کېږي چې اوس مهال 80% نادره عناصر د چین په واک کې شامل دي. قدر ملنکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.